څومره تباهي ده مال هم لاړ عزت هم لاړ د دنیا د ژوند هغه مزې هم لاړې او آخرت هغه ذلت ته ګوره او عذابونو ته ګوره د الله په لار کې چې څوک مال ولګي دنیا او آخرت هغه فایدې د هغه په برخه شي او د الله د لارې نه د بندولو دپاره چې مال ولګو نو دنیا دې هم تباه کړه او آخرت دې هم تباه کړو او په دې نه بندېږي د الله لارې چې سړی به مال ولګي بلکې په دې سره چې څومره د کفر او کافران کوشش کوي که نه چې د دین دبه وکړي نو د دې داسې مثال دی لکه د سپنج چې څومره پرې زور کوي دومره خبره راځي اوچتېږي چې څومره د کافران کوشش کوي زموږ د دین د بدنامولو او د مسلمانانو د بدنامولو رب العالمین د دین له او د مسلمانانو له نورو ترقي ورکوي او مخې ته روان دي ښه د هر څه د څه دپاره په دې کې حکمت څه دی واوره ليميز الله الخبيث من الطيب د دې دپاره چې جدا کړي الله پلیت لره د پاک نه فرق بیا نه راته په پاک او په پلیت کې که د امتحانونه نه وي که د ایمان او اسلام نه وي که د سختي نه وي که د جهادونه نه وي که د فتنې نه وي که د جنت او جهنم نه وي حساب کتاب نه وي الله ته ودرېده نه وي دا ټولې خبرې پکې داخلي دي که دا نه وي نو پاک او پلیت کې فرق نه راځي پاک نه مراد دلته مؤمن دی او مؤمن ته پاک په دې ویلی کېږي ځکه چې دی پاکه کلمه وایي ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء الله د کلمې توحید مثال باندې کړی وي دا پاکه کلمه ده نو کم سړی چې د توحید دا کلمه وي او د دې په سوري کې ژوند تېروي دا سړی هم پاک دی پلیت هغه دی چې په شرک کې اخته دی او شرک ته پلیتي ویلی کېږي ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض نو مثال د پلیت خبرې پلیت خبره کومه ده هغه یو عامه خبره هر خبره چې په شریعت خلاف ته دا پلیت خبره او بنیاد اهمه خبره پکې هغه خبره د شرک ده د ټولو نه لوی پلیتي هغه کفر او شرک دی نو کوم انسان چې دغه خبرو کې اخته دی هغه سړی هم پلیت دی نو فرق بیا په دې سره راشي په دې امتحانونو سره په دې د دنیوي ژوند سره